زموږ د نن ورځ درس دی پیوټ جدول یا ټیبل او پیوټ چارت. لومړی راځو پیوټ ټیبل یا پیوټ جدول ته شریک کوو چې پیوټ ټیبل یا پیوټ جدول څه شی دوستانو. پیوټ جدول د مایکروسافت اکسل د غوره ځانګړنو د جملې څخه یوه ځانګړنه ده چې د معلوماتو د ترتیب، تحلیل، د معلوماتو د فلتر، محاسبې او د ډیرو معلوماتو د تحلیل او د پوهاوي لپاره استعمالیږي. دوستانو د پیوټ جدول د استعمال لپاره لومړنی شرط دا چې زموږ ډیټا یا معلومات باید د ټیبل په شکل کې منظم ځای پر ځای شوي وي. اوس ټیبل څنګه دی او څنګه موږ جوړولی شو، څنګه ټیبل نومولی شو، زموږ په 9 او 30 نمبر ویډیو هغه وګورئ. تاسو په مکمل د ټیبل په باره کې معلومات تاسو هلته ترلاسه کولی شئ. دغه دوستانو د پیوټ ټیبل یو نمونه ده چې فر مثال دغه فیلډونه دي کومه چې موږ چک کړي دلته راغلي دي هماغه فیلډونه دا په فلتر کې کالم کې ویلیوز او روز دا بیا موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې موږ په منظم ډول تشریح کوو په ډېر واضح ډول چې پیوټ ټیبل څنګه موږ جوړولی شو. فقط نن د پیوټ ټیبل تعریف څه لپاره استعمالیږي او دغه یو د هغې نمونه. السلام علیکم.